ډېره مننه ډاکټر صاحب. زما نوم عبدالقهار همت ده. که څه هم زه مشاهرې ته تلم، خو چې په دغه اعلان کې ستاسو نوم ما واورېده چې د کونړ اوبو باندې تاسو دلته مقاله وړاندې کوئ، نو په دې هکله باندې زه راغلم. ما ستاسو ټول ویډیو هم ریکارډ کړله، په دې به موږ هم پیل وکړو. ما چې څومره ریسرچ وکړ په سوشل میډیا باندې، فیسبوک او یا په ګوګل کې، تا ومویل دا زما سوال تقریبا جواب هم شو، خو بیا هم ما دومره مسلکي څوک پیدا نه کړل په افغانستان کې چې په دغه حاله باندې خلکو ته مکمل معلومات ورکړي. د کونړ سیند موضوع تقریبا د ما په یادښت باندې له تېرو 20 کلو څخه هر وخت راجیږه سي، بېرته ټپ سي، راجیږه سي، او دا زه په دې خبر یم دا صرف جذباتي ماحول کې راجیږي او په جذباتي ماحول کې بېرته ختمیږي. نو موږ تا نه هیله کوو که ته داسې څه وخت راکړې، اول خو به دا تاسو سره شرسا صاحب له ټولو نه زیات اړیکه لري د کونړ کلتوري تړونونه، دوی به د سره مرسته وکړي، که نه دلته پی ټي ایم جرمني ملګري مازري تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو موږ ته لږ وخت راکړئ په دغه اړه باندې د یوټیوب د لارې یا د فیسبوک د لارې عمومي معلومات ورکړئ زموږ ولس ته. که چېرته د افغان ولس په دې باندې مکمل پوه شي چې د دې ګټې څومره دي، نقصانات څومره دي، بیا زه مطمئن یم چې همیشه افغانانو یو کار ته اتفاق کړی د هغه په خپل مټ هم کړی ده. نو زه مطمئن یم که دولت را سره کومک هم نه کړي، هغه افغانانو فشار دومره وي چې بیا موږ خپل دولت یا بهرني نړیوالې موسسې موږ سره به بیا خامخا په دغه برخه کومک کوي. نو زه تاسو نه هیله دا کومه که ته وکولی شئ چې افغانانو ته عمومي معلومات ورکړي. صحیح دا معلومات ته نن ورکړل دا ډېر یو ساعتي معلومات ډېر لږ و، د ډېر زیات معلومات پکار دي چې ټول ولس ته د افغانستان ورسېږي. ډېره مننه. سلامونه او درنښت ټولو ګډونوالو ته. ډاکټر صاحب ډېره مننه ستاسو د معلوماتو نه. که څه هم ستاسو خبرې ډېرې خوږې وې، مګر زما وروستۍ برخه ډېره خوښه شوه. زه غواړم 2 پوښتنې ستاسو مخې ته کېږدم. اوله پوښتنه، تاسو افغان وطن کې د اوبو د کمښت یادونه وکړه. زه غواړم وپوښتم چې اوبه د ځمکې لاندې ولې ورځ تر بلې هلته کمیږي او راتلونکي 15 کاله به په کابل او څنګ ته ولایتونو کې وضعیت څنګه وي؟ دویمه پوښتنه مې زما د پوهې په بنسټ د تېرې نیمې پیړۍ راهیسې په افغان وطن کې د اوبو د مدیریت له خبرې حکومتونه تبلیغاتي استفاده کوي، او کله چې په دوی باندې په نورو برخو کې عمومي وضعیت کې فشار راشي نو یو موضوع راپورته کوي، اوبه په سر کې. زما پوښتنه دا ده دغه تبلیغاتي استفادې وطن ته څومره زیان اړولی او موږ څنګه کولی شو د دې مخنیوی وکړو؟ ډېره زیاته مننه. ډېره مهمه پوښتنه. اول به د ورور پوښتنې ته جواب ووایم چې د دې په اړه معلومات اول خو بخښنې سره کاشکې مونږ هغه منابع لرلی چې عمومي معلومات په غټه کچه باندې هغه ته ورکړو، اگر چې په تلویزیون د لارې یا رادیو د لارې یا د مقالاتو د لارې مونږ کوشش کوو چې هغه وکړو، تبلیغ وکړو. تبلیغ دی اصلا. مثلا پروس کال په کرواسیا کې یو کانفرنس و، زمونږ یو مقاله وه د الینګار د اوزې په اړه باندې چې په څو کاله مخکې 3 کاله مخکې چاپ شو په سویټزرلینډ کې یو ژورنال کې. مونږ هغه تحلیلات کړي دي چې څنګه آینده کې دغه د اوبو جریان په دې سیمه کې هغه کېږي. مثلا مونږ تاسو اورو د دغه جولای په شکال بارانونه شروع شي، یو دم بسته کلی ویسي په ننګرهار کې، چغې شي، سورې شي، بیا خاموشي شي، بیا د بل کال انتظار کوو چې بیا سیلاب راشي، بیا کلی ویسي، بیا چغې شي، بیا دغه شانتي راشي. مثلا موږ پروسه کال په بغلان کې بسته کلی ویوړو، مطبوعات ګرم و، قصه ختمه شوه. ننګرهار کې هر کال هم دغه کېږي. نو موږ یو پیشبیني وکړه چې 2040 کالو پورې څه حالت راځي د الینګار حوزه. الینګار حوزه ځکه انتخاب کړه چې هلته چونکې د اوبو ذخیره نشته دی، نو مونږ کولی شو د اوبو هغه جریان محاسبه کړو چې دا څومره تاثیرات لري، هغه نور فکتورونه کتې لرې کړو، دغه جریان څونه کمیږي یا زیاتېږي. عجیبه دا وه چې اگر چې دا پیشبیني وه، خو اوس پیشبیني اوس واقعیت دی، فعلي حال دی، اوس آینده نه ده. تقریبا تر 100% نه واخله تر 115% پورې په هغه کمترین جریان چې د اوبو به هغه وخت کې 115% پورې اوبه زیاتې شوي دي. خو مونږ عملا د هغې لپاره آمادګي نه لرو چې د ژمني ورښتونه کم شوي دي هلته، او دا طبیعي پروسس دی، هغه هلته په شکال بارانونو په شکل کې مونږ ته زیات شوی، خو مونږ ذخیره نه لرو ورته.
ذخیره چې نه لرو اوبه څه کېږي سیلاب کېږي خلک هم د منځه وړي هغه د ځمکې زرخیزه برخه هم وړي سره هغه نسبي زراعت چې پیدا دی چې کله هغه تولیدات هم عاده شي پاکستان په سرحد بند کې میلیونونه ډالر د قان عایدات تباه شي نو یو اړخ دا دی چې یا منګه او دا د فرد کار نه دی موږ تاسو پوهیږو په دې باندې زه په دې بیا وایم مخکې هم مونږ ویلي دي تیرو دوره کې هندوستان دولت موږ له په کال کې زر بورسونه راکول موږ خپل شخصي ظرفیت کې د بعضی معینانو سره کېناستو چې سیوا کغواړو واقعیتونه سره درک هغه بدای چې هندوستان په د اوبو په تنظیم برخه کې ډېر پرمختللی دی په نسبت د زمونږ مثلا یا د نورو ګاونډیانو راځئ د هغوی نه زده کړه وکړو هغوی سره یو ډیل ته باید لاړو چې مثلا 200 بورسب کې ماته کم راکړه خو ماته 50 کسان د اوبو تنظیم په برخه کې او د سټلایټ مانیټرینګ په برخه کې ماته هغه کا تربیه کا زه پوهېږم هندوستان دا منله ځکه موږ خبرې کړې وې هلته دلته څوک وونه چې هلته دغه د شی درک کړي د واقعیت درک کړي او واقعا په دې پروسه پسې لاړ شي مثلا په اکثره جلساتو کې موږ نشو کولای علمي خبرې وکړو موږ وایو دا زموږ اوبه دي دا موږ چاله نه ورکوو نشي کولی ته په نړیوال سټیج باندې خبرې وکړي ته باید ارقامو سره راشي هغه ارقام موږ ته په افغانستان کې اوس فعلي حالت کې مشکل د ژوندي پاتې کېدو دی چې واقع دي موږ هغه صنعتي پروډکشن یا تولید کم لرو نسبتا نو دغه اصلي دلیل دا دی چې موږ په دې باندې خلکو د نړیوالو اداراتو سره بحث وکړو او دغه بحث څنګه راتلی شي چې موږ په محلي توګه باندې په ټولو مثلا د کونړ پوهنتون دی څوک خبر دی چې کونړ پوهنتون کې دا څو کاله جوړ شوی دی آیا یوه مقاله لري په تېرو 20 کالو کې چې د کونړ یا د چغسرۍ د واټر شیډ یا د حوزې باندې کار کړی او د خلکو ته آګاهي ورکړي آیا د ننګرهار پوهنتون یوه مقاله لري آیا پولی تخنیک یوه مقاله لري په شرطاً موږ تولید د څه شي لرو په مارکیټ ډیمانډ څه شی دی اصلا موږ دومره تولید چې لرو ولې زموږ خلک په سرحد باندې په ډیورنډ کرښه باندې خوار شي مړه شي ولې طب برخه کې انویسټمنټ موږ ونه کړو ولې په انجینرۍ بخش کې ونه کړو ټول چغې وایي ملګري اشاره وکړله ډېر ښکلې خبره تر اوسه پورې زیاتره وختو کې احساساتي برخه ډېره قوي ده زموږ او خصوصا د 2014 نه واخله د رئیس جمهور غني په وخت یو مثبت کار چې رښتیا خبره دا مو شو چې هغه تبلیغاتي برخه لا قوي شو خلکو ته اهمیت روښانه شو د دې شي چې ټیکسیوان هم د اوبو په اړه خبره کوله د بند په اړه خبره کوله و غ د کارګر هم کوله مزدور هم کوله دهقان هم کوله خو عملاً کار خو نه شو پکې تر اوسه پورې غیر د سلما بند جوړ شو خو هغې لپاره څوک خبرې تر اوسه پورې هغې لپاره کانال نه دی جوړ شوی چې اوبه د هغې نه زراعت استفاده وکړي کمال خان باندې افتتاح شو خو هغې لپاره کانالونو او هغه نیټورک یا جال نشته تر اوسه پورې چې هغه څنګه استفاده وشي منګه احساساتي ډیر تیز او ډیر خيو بل ورور اشاره وکړه تبلیغاتي برخه کې ډیر خطرناک خبره ده چې کله منګه متاسفانه په دفاعي حالت کې تاسو ته معلومات چې چا زور یو یا نه یو مثلا تاسو پوهیږئ په دې باندې آیا چا زور لرو کنه تیر حکومت کې یو غږ وشو چې 300 بندونه جوړيږي موږ ټول پوهیدل چې دا دروغ دي دروغ په دغه سنس کې چې هغه بندونه چې زموږ مفکوره ده هغه نه دي دا یو واړه بندونه جوړېدل چې د تیز باران په وخت کې نسبي اوبو د سرعت کم کی هغه په گاونډي ملک په پاکستان کې داغه دومره غلط استفاده وشوه چې موږ ډیر انجنیران د لاسه ورکړه مثلا د مچلغو باندې د امنیت مسول چې وو هغه ونیول شو د وسلوالو د ونه ته وټړو پر راکټ یې والو پټي پټي کو بیچار نقصان داغه دا او دلته دغه جمهوریت په وختو کې یو عسکرو خبره شاید نه سړی په سټیج وي هغه ونیول شو هغه څه کمره روانه و امداسې په زینو کې روان دی دلته پلانې اوسېږي ریکارډینګ کوو چې چا امنیت خبر کو سړی ونیو دا چې څه شو او چاله کار کوو څنګه کوو هغه هر لحظه مرګ او هر لحظه تبلیغاتو نقصان وکړو عملی کار کې موږ ډېر کم کړی دی اصلا بل خبره دا ده نو هغه ورور پاړه سوال پاړه باندې چې څه شي کولای شو کولای هم دا شو چې هم د عمل دلته کونړ ټول مخور ناس دي راځي د کونړ د پوهنتون رئیس سره خبره کوي چې خبرنامه لري ماته یوازې خدای نه استعمال فارغ ورکا او هغه سبا له وظیفه نه لري بیچاره در بدر ګرځي په وطن ته وظیفه پیدا نه چې خو نړیواله ادارې خو ځان ته وظیفه کلن پیدا کی دغه مهارتونه خو باید ولري نو دغه مهمه ده چې هم د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تخصصي برنامې جوړ شي او خپل محل کې تحقیق وکړي ریسرچ وکړي که ادبیات والا په شعر او په ټاپه کې کوي دوی باید په تخنیک کې وکړي مثلا نو
څو کاله مخکې پورې یو مقاله لګېدله تابعدار ټول افغانستان طبي منابع د اوبو په اړه باندې یو مقاله هغه مې ګاونډي ملک لیکلې وه. هیڅ چا هغه احساس د مسؤلیت نه کوو اصلا. هر سړی سات تیر او دوسم تیر دی. خبره دا دې ته کومه چې زه به بن پوهنتون کې مثلا کار کوم، زما سره څو کسان کار کوي، 2-3 کسان دي، موږ د بودیجه شی لرو، خو هغه وطن قرض دی، کوشش کوو چې ادای کړو د شپې که د ورځې هغه شی چې هغه نه ښکاري هغه موږ غواړو تولید کړو، هغه خام مواد تولید کړو، موږ ارقام تولیدو. مثلا د افغانستان په تاریخ کې اول ځل دپاره د ځمکې لاندې د اوبو مقاله موږ چاپ کړله په یو نړیوال ژورنال کې چې هغه موږ د ګرې سټلایټ نه استفاده وکړله، د کابل او د پاکستان مقایسوي هغه مو وکړله چې څونه ځای اوبه دلته لاندې روانې څومره هلته روان دي هلته. نو مثلا د هغې درویه ما تاسو ته ویل چې هغه که څوک تشریح غواړي هغه مقاله ورکوم ورته. اوسط په 2003 نه تر 2019 پورې اوسط 4 متره تقریبا 2.3 متره اوبه لاندې تللي، اوسط خبره کومه. خو بعضې منطقې چې 15 الی 13 متره شوي دي، صحیح ده. او دا خطرناک اشاره کې اجنبي ورته وي فکر کوم هغه د فعلي حالات کې خلکو هجرت کړی دی، د اوبو د لاسه کړی دی. اورور اشاره وکړله اوبه ولې کمیږي؟ اوبه ځکه کمیږي چې په 13 کلونو کې څومره انکشاف چې وشو، هیڅ چا په دې باندې بحث ونه کړو چې چا پیسې وس کېدل او سیمټ یې اخیستې او ځمکه یې پیاواره کړې ده، چا وس شوی دی شهرک یې جوړ کړی، چا چې وس شوی دی بلډینګ یې جوړ کړی دی. نو هغه ځمکې خام برخه چې اوبه جذبولې به هغه یې پوخ کړو، نو اوبه نه جذبېدلې. یو دویمه برخه دا ده چې کابل کې غټو ښارونو کې مخصوصا کابل کې استخراج د اوبو 100% اوبه د ځمکې لاندې راوځي د څښاک لپاره. دغه شان چې څونه د نوشابو شرکتونه دي د انرژي په نوم چې زهر خرڅوي، د هغوی سره د اوبو محاسبه نه کېږي چې څو میلیونه لیټر هغوی د ورځې راوباسي مثلا، خو بیرته همغه قطۍ په تا باندې په 50 افغانۍ هم خرڅوي، مفت اوبه راوباسي په 50 په تا خرڅوي دغلته. بیا هغه قطۍ راشي د کابل سیند ته ور واچو موږ، هغه که نسبي اوبه جذبېدلې هغه موږ په دې زهرو باندې هغه سیند هغه لاندې بستر هم موږ ور ډب کړو، ورته اوبه نه جذبېږي. نو یو د اوبو تغذیه کمه شوه، طبیعي تغذیه هم کمه شوه، او مصنوعي تغذیه تر اوسه پورې لا نشته. او بل د ځمکې خام پوخ چې هغه وپوخول شو موږ هغې مخه ونیوله. په دریمه برخه کې سولر ټکنالوژي افغانستان ته کومه راغله هغې ډېره زیاته بربادي وکړله، ګټه یې هم وکړه. نقصان یې دا وکړو چې په افغانستان کې په 360 ورځو کې په کال کې 300 ورځې لمر وي، نو دهقان چې وس کېږي هغه لمریزې برېښنا لپاره پینلونه ولګول چې څونه لمر روان دی اوبه روانې ځمکې لاندې راځي، او اوبه بیرته اضافي اوبه کابل سیند ته ځي او بیا لاړ شي پاکستان ته لاړ شي. نو دهقان سره حساب پکار دی، د سړکونو په غاړه چې موټر شویانې د هغوی سره حساب پکار دی. د 100 افغانو د خاطر هغه 10,000 لیټره اوبه بربادوي. هېڅوک دا حساب نه کوي چې صاحب زه خو 100 افغانۍ ورکوم خپل موټر وینځم، خو ما خو دا خو د ملت اساسه ده، په دې باندې حساب باید دوی سره وشي. هغه ادارات باید د دې هغه وکړي، دا د فرد کار نه دی اصلا. عمومي آګاهي هم ډېره زیاته مهمه. دغه اواز موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، موږ وایو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دغه اواز باید د مسجد نه هم راشي، دغه د اسراف نوم ورله ورکړل شي، د محیط زیست نوم ورله ورکړل شي. خدای پاک ته ناخوښ دي دا شیان دغه اسراف چې دهقان دی د 2013 نه را په دې خوا 15 اوضو باندې زمونږ کوم کار چې دی هغه هم چاپ شوی د ورجینیا پوهنتون سره موږ کار کړی پر یو مقاله باندې، د په شمالي اوضه او پنجمو اوضه کې تباهي روانه ده، څوک به خبر نه وي د هغې نه. په کال کې 18 ملي متره ځمکې لاندې اوبه راایستل کېږي. 18 ملي متره معنا زه به داسې تشریح کړم، په کال کې تقریبا 300 ملي متره موږ کلنی ورښت لرو. نو 300 نه ته په هر کال کې 38 کم کا موږ د کلنی ورښت غټه فیصدي ځمکې لاندې اوبه راوباسو چې هغه بیرته زر نه تغذیه کېږي اصلا. صحیح ده دهقان ته هندوانې پخې شي، خو هغه هندوانه خریدار نه لري. بیا په یوه هندوانه باندې زه 300 لیټره اوبه مصرف کړم، خو هغه څوک په 100 افغانۍ نه اخلي. په آلمان کې خو په 12 یورو به شاید واخلي، په 15 به واخلي، خو هلته په 100 افغانۍ باندې څوک دغه هندوانه نه اخلي. بیا چې کله موږ پاکستان ته لیږو هغې راپسې سرحد بند کړي، نو ولې موږ دغه مجازي اوبو بربادي وکړو چې دلته خلک تږي پاتې دي، خریدار مارکیټ نشته دی، دهلیز بند دی مثلا ګاونډ ته انتقالولی هم نشو. نو عمومي آګاهي ډېره مهمه ده، هم د مسجد د لارې، هم د مکتب د لارې، هم د مدرسې له لارې، هم د ښځو د لارې.
دغه زنانه چې اوس مکتب نه محروم دي مثلا که دوی ته اختیار ورکړل شي چې مکتب ته لاړ شي ادارات ته لاړ درس وي نو دا به یو سالم نسل درته وروزي خو دلته دا پابندي ده هلته هر شي ته د مذهب رنګ ورکول کېږي خو د مذهب رنګ هم ورکړو دغلته ما استاد له قرآني آیات دی باقاعده په دې اړه باندې نو موږ ته هر اړخیزه توجه پکار ده دې ته دا د فرد کار نه دی دا د اداراتو کار دی او د عمومي مسؤلیت دی د ټولو افغانانو چې په دې برخه کې کار وکړي مننه که چا پوښتنه ای بل نو مهرباني وکړئ وغه ملګری پوښتنه کوله تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه زما صرف 2 سوالونه دي اول دا چې که دغه بند جوړیږي په کومه ساحه کې به جوړیږي د ولایت نه چې کله دغه اوبه سرچینه تر د کامې پوله پورې د ساحې همداسې رغیږي او که چېرته دا جوړیږي آیا هماغه د داود نقشه به مخ په وړاندې ځي او که نه کوم بل ځای کې به جوړیږي مننه وبخښئ ما وختي ویل چې زه نه پوهېږم دقیق ډیزاین تر اوسه پورې نشته خو چې نوم چې یادېږي څاګی یادېږي مثلا صحیح ده او نو هغه نه ډیزاین شته تر اوسه پورې اوس ما خو ویل چې هغه احساساتي برخه ډېره قوي ده اواز یې ډېر جګ دی نو نه ډیزاین شوی دی نه د هغې د مصارفو په اړه خبرې شوي دي نه د هغې د موقعیت تعین شوی دی خو هغه ساحه چې دوی ملګرو یاده کړله هماغلته به وي تر اوسه پورې داسې کوم هغه نشته ځکه دغه یو مشکل دی چې دې لپاره فاینانسینګ وشي کم ځینې پیسې راوړل شي مثلا معلم صاحب دا ته ویډیو کې وخت به تشویش مکوه کوم ځای که چا بل مهرباني السلام علیکم جناب ډاکټر صاحب زما نوم نصیر احمد کبیر ده او زه د آسیایي پرمختګ بانک پخوانی کارکوونکی یم او هم د نړیوال بانک زه غواړم خپل پوښتنه په درې ژبه وړاندې کړم چې زما پښتو ډېر ښه نه ده جناب دکتر صاحب قسم گفتم از کارمندای اسبق بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی هستم متاسفانه که نه در بخش آبیاری و زراعت و ما در بخش مختلف بخش آیتی و کمیونیکیشن کار کردیم و در مدت تقریبا اضافه تر از 11 سال اونجا مصروف کار بودم و اما قسمی که شما گفتین ما متخصصین در بخش آبیاری در افغانستان یا فکر میکنم منظور تانی بوده که متخصصین کافی نداریم چون شما قسم گفتین با ریاست جمهوری اداره قبلی که کار کردین و شما شاید آگاهی داشته باشین که در بانک توسعه آسیایی ما یک بخش برای پاور ان ایریگیشن داشتیم یا بخش زراعت و آبیاری بود فکر کنم و همچنان بانک جهانی همچو دیپارتمنت را دارن ما فکر میکنم اونجا ما یعنی در این مدت 11 سال افغانایی را میشناختم که از ساحات مختلف افغانستان بودن از مشرقی از شمال از غرب و بسیار انجینرهای ورزیده بودن و متخصصین در بخش البته آب و یا آبیاری و زراعت ولی متاسفانه قبل قسم که شما گفتین که ما مشکلات سیاسی یا ادارات بین المللی شاید به مطابق میل خود میخواستن پروژه را عملی کنن ولی شما ای را بهتر میفهمین که ما در افغانستان هم مشکل امنیتی داریم و هم مشکل سیاسی پیشنهاد شما برای اجرای چنین پروژه با در نظر داشته چالش هایی که ما در با کشور همسایه و دوست ایران و کشورهای همسایه شمالی ما داشتیم پروژه بزرگی که کارش هنوز هم جریان داره در شمال کانال قشتیپه
شما آگاه هستین که همسایه شمالی ما از خشکیدن آب در دریایشان شکایت دارن. پیشنهادتان چی است؟ یعنی برای رفع چنین مشکل که مثلا با کشوری که پاکستان هم همسایه ماست یا با هم همسایه ما چطور میتونیم به شکل مسالمت آمیز که هم نفع اونا باشه و هم نفع افغانستان که بتانیم چنین پروژه بزرگ عملی کنیم. تشکر. مننه کبیری صاحب. بخزه پښتو کې جواب درکم از ما دري لکه ګلابي ده. مننه خوشاله اوسئ. اول خدا ده چې د پښتیپی کانال د پروژې نه مخکې څومره جلسات چې د ګاونډي ملکونو سره شوي دي، شاید یو څونه زه خبر یم چې زه خپله پکې وم، ګاونډیان زموږ سره په دې اړه هېڅ خبرې ته آماده نه وو. هېڅ چا افغانستان د دې وړ نه ګڼل چې باید په دې برخه کې ورسره خبرې وشي. یو واقعیت دی. که قشتېپې کانال شروع شوی نه وی، ازبکستان نمایندگان د افغانستان یا د افغانستان متخصصینو سره په میز نه کېناستل. پروسه کال یو برنامه و بلجیم کې ازبکستان رئیس جمهور ورته خپل خاص استازی رالیږلی و. نو هغه چې کله راغی نو هلته د ناټو د اروپایي اتحادیې خاص استازی د افغانستان لپاره هغه هم ناست په مجلس کې. موږ یو 3 کسان هم دعوت وو، خو دې کس ته معلومات نه و چې موږ افغانان یې دلته ناست یو. په ابتدا کې خبرې چې کله وشوې د ناټو استازي ناستو، د ترکمنستان نمایندگان هم ناستو، نو دوی کوشش کوو چې د افغانستان مسایل بل قسم تشریح کړي. د ازبکستان استازي ویل، د رئیس جمهور خاص استازي هغې ویل چې په شمال کې پشتونایزیشن روان دی، غوښتل قومي رنګ ورکړي دې شیانو ته. اصلا بیا وروسته چې شخصي ملاقات شو، بیا ورته ما ویل چې زه پښتون یم، دا خبره شته کې دا اصلا دروغ ده. برعکس سبا ته چې کوم بیانیه ده لرله 100% سرچاپه خبرې بیا ده وکړې. د خو پوه شو چې خلک ناست یوري راله. نو اول خدا چې قشتېپې کانال نوی شروع شوی، موږ سره ګاونډیان خبرو ته نه کېناستل. یو خبره، که د کمال خان بند افتتاح شوی نه وی، ایرانیان تا سره نه کېناستل. که د سلما بند جوړ شوی نه وی، ایرانیان هم تا سره نه کېناستل. دغه شان اول خو موږ لپاره داخلي امنیتي اساس جوړول پکار دي چې هغه تاسو پوهېږئ زه څه ویل غواړم. ځکه اکثره زموږ انجینران بیچارهګان شهیدان کړل شو، پوټي پوټي کړل شو، مړه شو. د سلما بند او د کمال خان بند په وخت کې څونه انتحاریانې وشولې، یا ناکامورا مرګ په مشرقي کې مثلا. دا خو نه و چې هغه غیر مذهبه دی یا اعلی مذهبه دی مثلا. نو د دې لپاره څه شی پکار دي؟ ما وختي خبرو کې هم ویل چې هغه خپل داخلي اساس دې ته جوړول پکار دي، علمي ساينسي اساس دی. بیا مالی موږ باید دغه منابع ولرو. موږ سره ګاونډیان کومک نه کوي. کشاوروس بند هندوستان کومک کوي یا به داخلي مصارف. مثلا د کمال خان بند همدغه شانتي داخلي مصارف باندې، سلما ډیم یا بند چې دی هغه هندوستان موږ سره کومک په سلما بند باندې. نو هر هغه داسې پروژه چې ده موږ باید خپل دوست دشمن خپل پیدا کړو. د دشمن وی وروري کنه. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو د هغوی نه استفاده وکړو او داخل کې ورته خپل کادر هم ولرو. ما تاسو وختي ویل چې څومره ځوانان چې موږ لرو په دغه برخه کې چې څېړنې کړې دي، خوشبختانه به زه وایم چې اقل په داخل کې دا مشکل شته، بهر نه راغلي دي، درس ویلې وطن ته خدمت کوي. نو موږ ته پکار ده چې په هغې باندې انویسټمنټ وکړي او اوسنۍ ادارې لپاره دا به یو بهترین لاسته راوړنی چې هغه په دې کې علمي اساس ور جوړ کړي. دغسې ادارات تحقیقاتي مرکزونه جوړ کړي چې د هر طبي منبع هغه تشریح کړي، هغې باندې کار وکړي، هغه مقالات چاپ کړي. که نه احساساتي خو موږ لګیا یو، هغې نه مخکې هغه دومره کومک نه کوي موږ سره. مننه. وخت لږ ډېر کم دی. صحیح. مننه ستاسو نه. خوشحاله اوسئ. په هیواد کې د نجونو د زده کړو د بندېدو د بهیر زیانونه او اندېښنې د دې لپاره په ډېر درنښت پوهانیارې اغلې نرګس مومن خو ورته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې خبرې زموږ سره شریکې کړي. په ډېر درنښت تاسو ته بلنه درکوم. ضرورت دی مکتبی کور کې خفه ده. ضرورت دی مکتبی کور کې خفه ده. هر سحر ژاړي جلی کور کې خفه ده.
یه واکداره سیاست بل خواته یوسه یه واکداره سیاست بل خواته یوسه دستا خور د ملالی کور که خفه ده هر ورځ کتابونو ته ژړیږي هر ورځ کتابونو ته ژړیږي دا زمون گاونډ کور کې خفه ده هغه تا ته چې تورې درښودلي هغه تا ته چې تورې درښودلي دا ستا مور هغه بوډۍ کور کې خفه ده پرون عذر کې ټوپک قلم ته وویل پرون عذر کې ټوپک قلم ته وویل زه خفه یم مرمۍ کور کې خفه ده خاموشي په وجود کې خپره شوې خاموشي په وجود کې خپره شوې یوه اوښکې لیونۍ کور کې خفه ده تاسو راغلو مېلمنو مشرانو کشرانو درنو دوستانو تاسو ټولو ته ښه راغلاست سلامونه او نیکې هیلې زه ډېره خوشحاله یم چې نن ستاسو مخې ته د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه خبرې کوم داسې موضوع چې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر هر څه ډېره مهمه ده هغه د نجونو د زده کړې بندېدل د ټولنې او افغاني فرهنګ ته یې ورپېښ زیانونه دي درنو ګډونوالو زده کړې یوازې کتاب او قلم خبره نه ده بلکې د انسان د ذهني کچې د لوړولو د ملت فکري لوړتیا او د رغونې او په ټولنه کې د هیواد او ملت د جوړونې بنسټ دی په افغاني فرهنګ کې زده کړه د نر او ښځې ګاڼه دي افغان ولس خپل فرهنګي ارزښتونو ته په کتلو د ښځو او نر لپاره د زده کړې توصیه کوي خو له بده مرغه چې اوس زموږ نیم ولس یعنې نجونې له زده کړو څخه بې برخې پاتې دي د زده کړو نیم وجود نشته د نیم وجود نشتون د هیواد رغونه ټکنۍ کوي کله چې یوه نجلۍ زده کړې وکړي یوازې خپل ژوند نه رڼا کوي بلکې د خپل کورنۍ ټولنې او هیواد راتلونکی رڼوي تعلیم د هر وګړي وړتیا او ذهني پراختیا تضمینوي ښځو ته دا توان ورکوي چې خپلې پریکړې په ډاډ او په پوهې سره وکړي خپلې کورنۍ سالمې او له ډول ډول ستونزو رنځونو او آفتونو څخه یې وساتي د دوی هڅې د ټولنې په پرمختګ آبادۍ او سوکالۍ کې رغنده رول لوبوي لوستې ښځې د ټولنې اقتصاد په پښو دروي هر نجلۍ چې زده کړې کوي د خپلې کورنۍ او ټولنې اقتصادي وضعیت ښه کوي د اقتصادي حالت په ښه والي سره نوي سوداګریز خدمتونه او کاري فرصتونه رامنځته کیږي لوستې ښځې د ژوند هره ستونزه په پوهې حکمت او صبر سره حل کولی شي هغوی د خپلو ماشومانو ښوونه ښه کوي د کورنۍ روغتیا ساتي او د ټولنې د عدالت لپاره مبارزه کوي د ذهني ځواک پراختیا لرونکې ښځې د ټولنې رهبري کوي او په تاریخ کې دا څرګنده ده چې د میرویس نیکه او د لوی احمدشاه بابا د بریالیتوبونو تر شا د دوی د میندو روزنیز هڅې او مشورې دي هغه ټولنه چې ښځې تعلیم کوي راتلونکی نسل یې د پوهې مهارتونو او عدالت په لاره برابر دي زده کړې د ټولنې د سولې او ثبات لپاره یوه قوي وسیله ده لوستې ښځې د افراطیت ظلم او تبعیض په وړاندې درېږي ټولنیز ارزښتونه پالي او راتلونکی نسل د پوهاوي او سوکالۍ په لارې روزي
هر نجلۍ چې زده کړې کوي هغه د ملت د یوې ښې استازې پوهې پرمختګ او سوکالۍ نښه ده د هغې زده کړې د ټولنې د پرمختګ او د ګران هیواد کې لا ډیره د رڼا څراغ دی نو هیله مې دا ده چې د دې څراغ لاس مه پرې کوئ تعلیم موږ ته دا توان راکوي چې خپل راتلونکی خپله جوړ کړو په خپل هیواد کې د پرمختګ لار پرانیزو او د هر ډول تیارو ناپوهۍ او بې عدالتیو پر وړاندې خپله مبارزه وکړو اجازه راکړئ د دې موضوع د عملي اغیزو او مهمو ټکو په اړه بحث وکړم لومړی ټکی د انساني ځواک کمزوری کوي هیواد هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د هر وګړي په تیه د نجونو وړتیا او شتون ته په درنه سترګه وکتل شي د دوی له وړتیا څخه کار واخیستل شي او پر وړاندې دیوالونه هسک نه شي کله چې د نجونو زده کړې محدودې شي نو پوه شئ چې د خپل بشري ځواک نیمایي وجود مو خپله وژلی دی د زده کړو کمښت یوازې فرد ته زیان نه رسوي بلکې په ټولنه کې په لویه کچه ستونزه رامنځته کوي ځکه یوه ټولنه یوازې نیمایي خلکو د وړتیا له کارولو سره پیاوړې پاتې کیدی شي او دا حقیقت خبر ده چې لوستې نجونې لوستې ښځې د ټولنې رهبرې او د نظام یوه ستنه ده دویم ټکی اقتصادي اغیز زده کړې ښځو ته د کار مسلک او د عاید فرصتونه برابروي کله چې دا فرصتونه بند شي کورنۍ تر اقتصادي فشار لاندې راځي ډېرې کورنۍ یوازې د یوه کس په عاید تکیه کوي فقر زیاتیږي او ټولنې اقتصادي پرمختګ ټکنی کیږي تعلیم د اقتصادي استقلال لاره ده هره ښځه چې زده کړې ترلاسه کوي د کورنۍ او ټولنې اقتصادي وضعیت یې قوي کوي نوې سوداګرۍ رامنځته کوي او د ټولنې د پرمختګ رامنځته کېدو باعث کیږي دریم ټکی روغتیایي او ټولنیزې ستونزې لوستې ښځې د مور او ماشوم روغتیا په اړه پوهه لري نالوستې ښځې بیا له دې معلوماتو محرومې دي دا محرومیت د ناروغیو ناسمې تغذیې او د مور او د ماشوم د مړینې د کچه لا لوړوي زده کړه ښځو ته دا توان ورکوي چې خپله کورنۍ او ټولنه صحتمنده او روغه وساتي او له خپلو حقونو یې خبره واوسي او د کورنۍ تاوتریخوالو پر وړاندې مبارزه وکړي څلورم ټکی د افراطي فکر پراختیا تعلیم د پوښتنې دلیل او د منطق سرچینه ده کله چې زده کړې محدودې شي او یوه درنه برخه محرومه شي ټولنه رنځورېږي او په ټولنه کې ټولنیز عدالت له منځه ځي زده کړه د افراطیت او سختدریځۍ پر وړاندې تر ټولو پیاوړی دیوال دی ځکه چې پوهه د تیارو پر وړاندې رڼا ده د زده کړې نشتون د ټولنې د ناوړو ارزښتونو او تبعیض خپرېدو زمینه برابروي او د راتلونکي نسل آزاد فکر محدود کوي څنګه چې وایي پوهه د افراطیت پر وړاندې دیوال دی پوهه د افراطیت په وړاندې دیوال دی زده کړه د فکر څراغ دی پنځم ټکی نړیوالې اندېښنې او انزوا نن نړۍ زموږ کړنې له نظره نه پټوي د نجونو د زده کړو بندېدل نړیوالې اندېښنې پیدا کوي او افغانستان نړیوالې انزوا ته لا ډېر نږدې کوي دا انزوا اقتصادي فرهنګي او سیاسي زیانونه راولي نه پانګونه نه همکاري او نه هم پراختیایي مرستې هغه هیواد چې خپلې ښځې او نجونې زده کړو ته نه رسوي د پرمختګ لاره خپله بندوي شپږم ټکی د راتلونکي نسل خطر
که نن یوه مور له زده کړو محروموي سبا یې ماشوم له فرصتونو محروم وي. نالوستې مور نالوستی نسل روزي او دا کړنه نسلونه وروسته پاتې کوي. زده کړه د ملت د راتلونکي د نسل روښانتیا او د سوکالۍ لپاره حیاتي موضوع ده. هره نجلۍ چې د زده کړې کوي د ټولنې، کورنۍ او ملت پراختیا خپله رڼوي. خو له بده مرغه چې زموږ ګران هیواد د تیرو 4.5 کلونو راهیسې له سخت او خطرناک حالات سره مخ دی. تازه علمي شواهد او نړیوال راپورونه د یونسکو او نړیوال بانک له اټکلونو سره سم موږ ته دا راښیي چې شاوخوا 2.2 میلیونه نجونې د ښوونځي له حقه محرومه پاتې دي. ښځینه محصلینې له ډلو نږدې 40% له لوړو زده کړو شړل شوي دي. دا شمیرې یوازې شمیرې نه دي، دا د یوې ټولنې راتلونکي ته د خطر اشاره ده. د ښځینه ډاکټرانو وضعیت تر پخوا لا خراب دی. په تیرو 4 کلونو کې د طب ښځینه فارغینو پر وړاندې لویې ننګونې شته. فارغې، چمتو او مسلکي خو د اګزیټ ازموینې ته اجازه نه لري. ډېرې محصلینې د پوهنتون وروستیو سمسترونو کې د زده کړو نه شړل شوي دي او دوی لا هم منتظرې دي. داسې نجونې هم شته چې دوی په 4م سمستر کې په خپل وروستي سمستر کې د 4.5 کالو راهیسې په تمه دي چې دوی خپل له پوهنتون د فارغېدو سند ترلاسه کړي. اووم ټکی فرهنګي او ادبي زیانونه. کله چې ښځې زده کړې ونه کړي نو په ټولنه کې شاعرانې، لیکوالانې او هنرمندانې ترې تم کیږي. د ښځو غږ په ټولنه کې ورکیږي. فرهنګي میراث نیمګړی پاتې کیږي. لال پاچا ازمون وایي هغه ملک کې د تیارو لمن خوره شوه، هغه ملک کې د تیارو لمن خوره شوه چې د پوهې او هنر رڼا شوه تاته. هغه ملک کې د تیارو لمن خوره شوه چې د پوهې او هنر رڼا شوه تاته. د لوی کور دیوالونه سیوري ورک شول چې لپه کې د مور دعا شوه تاته. نو راځئ موږ څه کولی شو؟ که خبر داسې راټوله کړم که موږ هر یو د یوې نجلۍ لاسنیوی وکړو، پوهېږئ څه معنا لري؟ زموږ هر کوچنی ګام د بدلون یوه برخه جوړوي. نیمګړی وجود مو پوره کوي، لکه نجلۍ چې د خپل وړوکي وجود سره باغ خوږوي. زموږ څاڅکې څاڅکې هڅې به د رڼاګانو، سیندونو او خوږې اوبه شي. نو موږ ته پکار دی چې نن له دغه دریځه یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې، بشري حقونو او په هیواد کې پر موجودو واکمنو غږ وکړو چې نور د رڼا مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې افغان نجونې زده کړې وکړي. له دې نجونو نه د تعلیم حق اخیستل لوی ظلم دی. عملي لارې څه دي؟ د نجونو د زده کړې په اړه ولسي پوهې زیاتول، د زده کړو د مرکزونو فعالول، د زده کړې پیاوړي پروګرامونه جوړول، کورنۍ هڅول، د خپلو لوڼو ته فرصت ورکول، د فرهنګي او ادبي فعالیتونو کې له لارې د ښځو غږ ژوندی ساتل او د ښځو د کارنامو په باب هنري، ادبي او علمي لیکنې. درنو حاضرینو، د نجونو د زده کړو بندېدل د ملت د پرمختګ لپاره لوی خطر دی. خو موږ په دې باور او هیله پایو چې تیاره به د رڼا په مخ کې سر ځوړندوي. زموږ او ستاسو هره هڅه، یووالی، ملاتړ او هر غږ به د رڼا غږ وي. په تعلیم یې پابندي، په تعلیم یې پابندي، مکتبه یې په کور بندي،
په تعلیم یې پابندي مکتبۍ په کور بندي بند مکتب ورکې ولاړه مکتبۍ نجنۍ تراره تاو له پوهې کلاګانې مکتبۍ نجونې حیرانې غواړي بیا قلم کتاب زده کوي علم دریاب نه بنګړي نه سیخکې نه بنګړي نه سیخکې مکتبۍ تور یې کالي سپین پوړنه یې حجاب سپین پوړنه یې حجاب مکتبۍ ټوله سوار زی تر کوره د آفتابه مکتبۍ لولي کتاب کور او کلی پرې سبا مکتبۍ کوي رڼا ښایسته لکه کوتره ښایسته لکه کوتره مکتبۍ بشي ډاکټره د نسلونو ښه روزونکې مکتبۍ چې شي ښوونکې مننه